سینوهه 12مه برخه د مصریانو لپاره یو غیر عادي خدای. معبد وړوکی و او د وخت د کمي له امله یې ونه کړای شول چې د هغه چت جوړ کړي. یوازې لږ لرګي او مټه خټه یې وکاروله او یوه ودانۍ یې جوړه کړه. کله چې موږ د معبد مخې ته ورسېدو وموندل چې په منځ کې د خدای مجسمه نشته. د پوځ شاتني سرتیري د خدای د نشتون له امله حیران شوي ول او یو بل ته ویل دا څه ډول معبد دی چې خدای نه لري. زه هم د سرتیرو په څېر هک پک پاتې وم، ځکه چې تر هغه وخته پورې مې له خدایه پرته معبد نه و لیدلی او هر ځل چې هر معبد ته ننوتم کتل مې چې د خدای مجسمه هلته شته. هورم هوب چې ولیدل ټول حیران شوي نو ویې ویل هغه خدای چې زموږ فرعون عبادت کوي یو عجیبه خدای دی چې زه هغه تاسې ته نشم معرفي کولی، ځکه زه خپل هم پوهېږم چې دغه خدای څه ډول دی. دغه حیرانوونکی خدای نه سترګې لري، نه خوله او نه خېټه، لاس او پښې لري، خواړه نه خوري، شراب او د اوربشو اوبه نه څښي. او فرعون وایي چې دغه خدای د انسان په شان نه دی او نه لیدل کېږي. خو که تاسې غواړئ هغه وپېژنئ ممکنه ده. د لمر په شان یو ګرد شی له ځان سره مجسم کړئ. سرتیري ستانه شول او لمر ته یې وکتل. د دوی رضایت نه و حاصل شوی او له ځانونو سره بونګېدل. زما پام و چې ویلې فرعون لیونی شوی، ځکه تر هغه چې یو کس لیونی نه شي د هغه خدای عبادت نه کوي چې لاس، پښې، خېټه، خوله او سترګې نه لري. هورم هوب هم د خپلو سرتیرو په شان فکر کوه او فرعون یې لیونی باله. بیا یو ځوان کاهن چې د سر ویښتان یې نه و خریلي او د کتان کمیس یې اغوستی و راغی. په معبد کې یو ګړی شراب په یو لوښي کې د زیتون تیل او یو کوده په سرلني بوټي کېښودل او بیا یې یو سندره پیل کړه چې ویل فرعون دغه سندره د خپل خدای لپاره ویلې ده. موږ د دې سندرې په هکله په څه پوه نه شو او سرتیر چې بېسواده و هغوی هم په څه پوه نه شول. په دې سندره کې دا خبره کېدله چې اتون داسې خدای دی چې نه لیدل کېږي خو په هر ځای کې دی. په خپلې رڼا او تودوخې سره ځمکه روښانه کوي، هغې ته تودوخه ورکوي او ټولې ځمکې د نیل سیند ټول نعمتونه او خوښۍ دغه له امله دي. دغه راز یې ویل که اتون نه وي زمری د شپې مهال ښکار نشي کولی، مار له خپلې سوړې او دغه راز چرګوړی له هګۍ نشي راوتلی. هغه زیاته کړه که اتون نه وي مینه نه رامنځته کېږي، هېڅ یو نارینه نشي کولی کومه ښځه خپله خور کړي او هېڅ یو ماشوم به د مور له نسه پر ځمکه پښه کېنږدي. ځوان کاهن له دغو خبرو وروسته وویل د مصر پاچا د خدای زوی دی او د خپل پلار په شان په مصر او پر هغو هیوادونو پاچاهي کوي چې د مصر تر واکمنۍ لاندې دي. کله چې سرتیرو دغه خبرې واورېدې خپلې تورې او نیزې په خپلو زغرو ووهلې او په دې ډول یې خپله خوښي وښودله، ځکه هغوی یوازې په دې برخې ښه پوه شول. دوی پوهېدل چې په دې کې شک نشته چې فرعون د خدای زوی دی، چې تل همداسې ول او په راتلونکي کې به تل د مصر فرعون د خدای زوی وي. په دې ډول د اتون د معبد د فرانستلو کار پای ته ورسېد او بیا موږ روان شو. له موږ څخه زما مقصد د فوز شاتني سرتیري او د هورم هوب په مشرۍ سیمن سبان دي. هورم هوب خپلې جنګي ګاډۍ کې نست تر پوځ مخکې روان و او له هغه وروسته یو شمېر افسران روان ول، ورپسې سرتیري او تر شا یو شمېر نور افسران روان ول. ځینې افسران په جنګي ګاډیو او ځینې پر روانو تختونو سپار ول، خو زه پر یو خره سپور شوم او د جراحۍ د وسایلو او درملو صندوق هم راسره و. موږ تر هغه وخته روان وو چې سیوری لوړ شول او یوازې د ورځې په نیمایي کې ډوډۍ لپاره ودرېدو. پخ شوي باقلي او پر سر اچول شوي د زیتونو تیل مو وخوړل. کله خو به ستومانه او مایوبه سرتیري چې له لارې به پاتې شول د لارې په څنډو کې کېناستل، خو هغو افسرانو به چې له شا روان ول په متروکو ووهل. یو ځل مې ولیدل چې د یو افسر جنګي ګاډۍ د یو سرتیري په مخ کې چې له ستومانۍ د لارې په څنډه کې ناست و ودرېده. دغه افسر له خپلې ګاډۍ ور ټوپ کړه او په دواړو پښو د سرتیري په خېټه کې ودرېده.
دغه سرتیري د افسر د دغه ګزار له امله ځای پر ځای مړ شو، خو هیچا اعتراض ونه کړه. د دې لپاره چې د جنګ ډګر ته د تللو لپاره اجر شوي سرتیري ټمبلي ونه کړي. کله چې سیوري لوړ شول، موږ هغه غونډۍ ته ورسېدو چې د یوې غرنۍ سیمې پیل ګڼل کېږي. ناڅاپه په سرتیرو د غشو باران جوړ شو او معلومه شوه چې یو شمېر خبریان په دغه غونډیو کې زموږ په سرتیرو غلچکي برید کړی. د غشو د باران له امله هغه سرتیري چې سندرې ویلې غلي شول، خو هورم هوب دغه غشو ته اهمیت نه ورکاوه، په دې امله چې موږ د فصل له مهمې برخې سره یو ځای شوي وو او د لښکر مخکیني او شاتني ځواکونه او د هغه زړه سره یو ځای وو. نو هورم هوب امر وکړ چې سرتیري دې ګړندي شي او له دې ځایه دې لرې شي. دې کار موخه دا وه چې د خبري ځواکونو پر اصلي برخې حمله وکړي او د لارې په دواړو غاړو کې له خبري غشي ویشتونکو سره په مبارزې خپل وخت تیر نه کړي. زموږ جنګي ګاډیو په یو برید کې غشي ویشتونکي له لارې لرې کړل او موږ خپله لار ووهله. زما په څنګ کې یو افسر چې د پوځ د خوړو او د حیواناتو د وښو مسؤل و پر یو خره سپور و. له دې امله چې له سهاره تر بېګاه له یو بل سره و، د لما سره ملګری شو. لما یې غوښتنه وکړه چې که ووژل شو داسې یو کار وکړم چې جنازه یې له منځه ولاړه نه شي او د هغه خپلوانو ته یې ورسوم چې مومیایي یې کړي. هغه به ویل خبریان ډېر زړور او بې رحمه دي او د شپې تر رسېدو پورې به موږ ټول ووژني. د ورځې څلورمه برخه لا پاتې وه چې د غونډیو په منځ کې یو پراخه دښته راښکاره شوه او معلومه شوه چې خبریانو هلته پنډغالی جوړ کړی دی. تر کومه ځایه چې سترګو کار کوو هومره تورې کېږدۍ یو په بله پسې ولاړې وې. د کېږدیو په مخ کې خبریانو له زغرو او ځلانده نیزو سره چیغې وهلې او د دوی غږ په میډیا کې داسې انګازه کوله چې په زړونو کې ویره ګډوله. هورم هوب خپل سرتیري منظم کړل، نیزه لرونکي په منځ، غاښ لرونکي په دواړو غاړو کې ودرول او بیا یې ټولو جنګي ګاډیو ته وویل چې کله چې ما امر وکړه نو حمله وکړئ او موږ به ستاسې تر شا حرکت وکړو. څو غټې ګاډۍ له ځان سره وساتلې او امر یې وکړ چې تل به له ده سره وي او له هغه به نه لرې کېږي. هورم هوب چې پوه شو د هغه سرتیري د خبریانو له نارو او چیغو او د هغوی د نیزو او زغرو له برېښنا وېرېدلي دي، نو نارې یې کړې: د مصر او سوریې نارینه وو او تورپوستو چې د مصر د لښکر یو برخه یاست، له دغه نارو سورو مه وېرېږئ. دغه نارې ته ته زیان نه شي رسولی او پوه شئ چې د خبري سپاهیانو شمېر هم ډېر نه دی. دغه کېږدۍ چې ګورئ د دوی د ښځو او ماشومانو ځای دی او د هغه لوګي د دې څرګندونه کوي چې خواړه پخوي. که تاسې مېړانه وکړئ نن شپه به د هغوی خواړه وخورئ او د خبریانو ښځې به ستاسې وي. زه هم لکه یوه ګتمساخ داسې شوی یم او غواړم جنګ ډېر ژر زموږ په ګټه پای ته ورسېږي چې وکړه شم د هغوی خواړه وخورم. تر دې وړاندې چې هورم هوب د حملې امر وکړي، خبري سپاهیانو چې سختې چیغې وهلې پر موږ حمله وکړه او ما لیدل چې د هغوی سرتیري تر موږ ډېر دي. کله چې زموږ نیزه لرونکي ولیدل چې هغه ویروونکي سرتیري رانږدې کېږي نو شاته یې وکتل او ما هم د هغوی په شان شاته وکتل چې پوه شم له کومې لارې تښتېدلی شم. خو زموږ تر شا یوازې افسران ول چې په خپل ماترکو یې ډبرې تړلې وې او هغه یې ښورولې. د دوی تورې هم برېښېدلې او زموږ سرتیري پوهېدل چې د تېښتې لار نشته. پر دې سربېره ټول وږي او تږي وو او فکر یې کوه که وتښتېږي خبري سرتیري به په بیړه ور ورسېږي او هغوی به قتل عام کړي. له دې امله یې تېښتې ته زړه ښه نه کړه او دومره سره نږدې شول چې تر منځ یې واټن نه و او ان یو خسې هم په منځ کې نه شو تېرېدی. کله چې موږ نږدې شولو خبري غشي ویشتونکو خپلې غشي وویشتل، له دې امله چې د غشو د وزوز اوازونه ډېر ویرونکي ول او مرګ هر شي به انسان ګواښي. زه د هغوی له غږونو ووېرېدم ځکه چې داسې منظره مې لیدله او داسې غږونه مې اورېدل چې تر اوسه پورې مې نه و لیدلي او نه مې اورېدلي وو. په دې وخت کې هورم هوب خپله متروکه وایستله او ویې ښوروله. نغارې ووهل شوې. شېبه وروسته ګړندۍ ګاډۍ وخوځېدې او د هغوی تر شا زموږ ټولو سرتیرو حرکت وکړه. داسې نارې وهلې چې ما کتل د دوی غږ د خبري سرتیرو تر غږونو اوچت و. زه پوهېدم چې
زموږ سرتیرو د دې لپاره چې بیره له ځانه لرې کړي نارې وهلې او ما هم د هغوی په شان چیغې وهلې او د نارو په وخت کې مې احساس وکړ چې نه ویرېږم. سره له دې چې خبري سرتیري زړور ول خو جنګي ګاډۍ نه درلودې او زموږ ګاډیو د هغوی ترمنځ یوه لیکه او دره جوړ کړه چې د نظر لرونکو لپاره لاره خلاصه کړه. کله چې زموږ نظر لرونکي دغه درس ته ننوتل د هورم هوب د امر له مخې زموږ غش ویشتونکو د دښمن لښکر په غشو وویشته. له دې وروسته د دواړو لورو سرتیري سره یو ځای شول خو له لرې د شترمرغ له لوړې بڼکې سره د هورم هوب اوسپنیزه خولۍ ښکارېده او هماغه راز د ټولو سرتیرو په مخ کې جنګېده. زما خر د جنگ د ډګر له شور ماشوره ویرېدلی و او ځان یې د جنگ د ډګر منځ ته واچاوه. ما هڅه وکړه چې مخه یې ونیسم خو بریالی نه شوم. ومېرېدل چې خبري سرتیري په زړورتیا سره جنګېدل او چې پر ځمکه به ولوېده هڅه به یې کوله چې په تورې یا نیزې سره زموږ سرتیري او اسونه له منځه یوسي. هر لور ته مې چې کتل وینې مې تر سترګو کېدلې او پر ځمکه دومره مړي او ټپیان پراته وو چې شمېرلی نه شول. ناببره خبري سرتیرو چیغې ووهلې او شاتګ یې وکړه. علت یې دا و چې زموږ جنګي ګاډیو د هغوی لیکې ماتې کړې وې. ځانونه یې د هغوی خیمو ته رسولي وو او هغوی ته یې اور ورته کړی و. کله چې خبریانو کتل چې ښځې ماشومان پسونه او غواګانې په خطر کې دي نو د هغوی د ژغورنې لپاره د کېږدیو پر لور ولاړل او همدا موضوع د هغوی د تباهۍ سبب شوه ځکه چې زموږ ګاډۍ د هغوی لور ته ستنې شوې. زموږ سرتیر هم له شا راورسېدل او خبریان د دوه حمله کوونکو ډلو له لوري قتل عام شول. وروسته له ټول شجاعت سره سره ژوندي پاتې کسان وتښتېدل چې روغ بوځي. هر خبري سرتیری به چې وژل شو پلټل کېده او زموږ سرتیرو به هر هغه شی چې ترې اخیستی د استفادې وړ به و. دوی به د مړو یو یو لاس هم ترې غوڅه چې له جنګه وروسته د مصریانو په کمپ کې د لښکر د مشر د مقام په وړاندې یو پر بل واچوي. له دې وروسته چې پوه شول خبریانو ماته خوړلې ده او نور مقاومت نشي کولی نو زموږ په سرتیرو د سړي وژنې غوسه برلاسه شوه او هر ژوی به یې وژه. ان د کوچنیانو ماغزه په ګورز باد کړه. زموږ له سرتیرو څخه ان غواګانې اسونه او پسونه هم خوندي نه ول تر دې پورې چې هورم هوب د جګړې د بندولو امر وکړ او ویل هغه کسان دې نور نه وژل کېږي چې د جګړې څخه ژوندي پاتې دي. نوموړي وویل ژوندي پاتې کسان دې اسیران او خرڅ کړي شي. زما خره د جنګ تر پایه پورې اخوا دېخوا منډې وهلې او ترپېده. ما په ډېرې سختۍ سره ځان پرې ټینګ کړی و چې پر ځمکه ونه لوېږم. بالاخره زموږ یو سرتیري د خپلې نیزې په لاس د خره ور پوسته ګزار ورکړه. هغه یې کرار کړه او زه ترې کوز شوم. سرتیرو چې پر دغې ورځ ولیدلم چې خره زه کړولی یم نو له هغه وروسته پر ما ابن حمار نوم کېښود. په داسې حال کې چې زموږ سرتیرو د پسونو اسانو او غواګانو د ټولولو او خبري قبایلو د شیانو د لټولو او د هغوی د ښځو د ضبطولو په حال کې ول. ما د جنګ په میدان کې یو شمېر سرتیرو سره د ټپیانو معالجه کوله او کله چې شپه راغله ما د لارې یوې او بل خواته د بلو اورونو په رڼا کې د ټپیانو درملنې ته دوام ورکړه. د خبري سرتیرو ګروزونو نیزو او تور زموږ یو شمېر سرتیري سخت ژوبل کړي ول. ما باید د هغوی د معالجې لپاره څه بیړه کړې وای. په داسې حال کې چې زموږ ټپیان د سختو دردونو له امله ځورېدل د کمپ له شاوخوا ساندې تر غوږو کېدلې. دا د هغو ښځو ساندې او نارې وې چې زموږ سرتیرو هغه په خپلو کې سره ویشلې او هغوی استفاده کوله. کله کله به اړ شوم یو ټپي د سر اوښتی پوستکی بیرته د هغه په سر ور وګنډم. کله به مې د بل سرتیري کولمې د هغه په خېټه کې ځایولې او خېټه به مې ور وګنډله. کله چې به مې کتل د یو ټپي د رغېدا هیله نشته نو په رګونو کې به مې ډېر اپیم ورته نه ایستل او د وربشو ډېرې اوبه یعنې بیر به مې پرې وڅښل شي د درد له احساسه پرته مړ شي. ما یوازې د مصري سرتیرو معالجه نه کوله بلکې د زړه سوي له امله مې خبري سرتیرو هم معالجه کوله. ما چې کله د څو خبري سرتیرو ټپونه ور وتړل په دې وخت کې د هغوی د ښځو چیغې پورته شوې او دوی یې غږونه واورېدل. پر دغه ښځو باندې زموږ سرتیرو تیری کړی و. دغو ټپیانو هغه پاټۍ بیرته لرې کړې چې
ما پر زخمونو ورته تړلې وې، نو ځکه وینې ترې ولاړې او د ډېرې وینې له پیدا څه شېبې وروسته ومړ. ما له دې امله پر خبري سرتېرو زړه خوږ و چې پوهېدم د مصر سپاهیانو پرې یرغل کړی و او دا د فرعون او د مصر د پوځ لپاره ویاړ نه دی، ځکه چې خبریان پوځي کسان نه وو بلکې کوچیان قبایل، لوږې هغوی لوټمار او چور تاړ کول او د سوریې د نور اوسیدونکو په شان د مصر د فرعون تر حمایت لاندې ګڼل کېدل. د خواشینۍ یو خبره دا وه چې کتل مې ټول خبري سرتېري په سترګو معیوب او ما پکې یو کس ونه موند چې روغې سترګې ولري. وروسته راته جوته شوه چې د هغوی په منځ کې د سترګو ساري ناروغي خپره شوې وه او ټول پرې اخته ول. پر دغه شپه ټولو سرتېرو استراحت وکړه او یوازې ساتونکي ویښ ول، ځکه دا ویره وه چې کېدای شي تښتېدلي خبریان بیا پر موږ حمله وکړي. خو خاصه پیښه ونه شوه. زه تر سهاره پورې د ټپیانو په درملنه بوخت وم او سهار چې کله هونمهوب له خوبه راویښ شو پوه شوم چې تر سهاره ویښ وم. وروسته یې ورغوښتلم او ویې ویل پرون مې ولیدل چې ته له وسلې پرته په ډېرې زړورتیا د جنګ ډګر ته ننوتې، خو باید درته ووایم چې د جنګ په ډګر کې د یو ډاکټر دنده له جنګه وروسته پیلېږي او ضروري ده چې هغه ځان له کړکېچ سره مخامخ کړي. له دې وروسته هر ځل چې جنګ ته ځو ته استراحت وکړه تر دې چې جنګ پای ته ورسېږي او له هغه وروسته د ټپیانو معالجه پیل کړه. له دې امله چې ډېر ستړی وم هورمهوب د زرو یو میل راکړه او ویل دا ستا د پرونۍ زړورتیا او بېګانۍ بېخوبۍ انعام دی، خو ولاړ شه او ویده شه. سره له دې چې ستړی وم احساس مې نه کو چې ویده به شم. کله چې د سهار لمر راوخیږي د سړي له سترګو خوب کډه کوي. کله چې مې له هورمهوب سره ولیدل نو ورته مې ویل پرون مې ولیدې چې د سرتېرو په مخ کې پرله پسې جنګېږي، سره له دې چې ټول ځواکونه تا ته متوجه ول او ټول پوهېدل چې ته د مصر پوځ قمندان یې، بیا هم په تا یو غشی ونه لګېد. هورمهوب وویل د دې لپاره چې زما باز تل زما پر سر الوتکه کوي او تل مې له خطره ساتي نو هېڅکله به غشی پر ما ونه لګېږي او د دښمن هېڅ سرتېری به ونه کړی شي چې ما په غشي یا نیزې ووهي. له همدې کبله کله چې زه د نورو له نظره یو زړور کس ګڼل کېږم د غرور او خوښۍ احساس نه کوم. دا د دې لپاره چې زه پوهېږم هومره زړور نه یم چې نور یې تصور کوي. که زما پر ځای بل هر څوک وي همداسې مېړانه کولی شي او زه د دې لپاره د سرتېرو په وړاندې حرکت کوم او جنګېږم چې مصري سرتېري له جنګ سره عادت وکړي. دا 40 کاله کېږي چې مصریان نه دي جنګېدلي او پرله پسې سولې په هغوی کې د جنګ غوښتنې او عادتونه له منځه وړي دي. خو کله چې زما سرتېري وروزل شول او عادت یې وکړه چې نور به له دښمنه نه وېرېږي نو زه به هم د مصر د نورو لښکر مشرانو په شان په روان تخت کښېنم او د جبهې وروستۍ برخه کې به پاتې کېږم او جګړه به کنټرولوم. ومې ویل هورمهوب دا څنګه کېدای شي چې ستا په سر الوتونکی باز وکړی شي چې تا د غشو تورو نیزو او ګروزونو له تاوانه وساتي. هورمهوب وویل زه تصور نه کوم چې زما ساتونکي دي همدا باز وي، بلکې دغه باز هغه نښه ده چې ما ته ښیي تر هغه چې زما وخت نه وي راغلی زه به ونه وژل شم، نو ځکه خو داسې دلیل نشته چې زه وډار شم. زه پوهېږم چې انسان یو ځل مري او داسې څوک به نه وي چې یو ځل ووژل شي، نو باید د داسې پیښې په اړه چې یو ځل پیښیږي ټول عمر ونه ډار شو. له همدې امله ویره نه پرېږدم چې زړه ته مې لاره وکړي. زه چې نه ډارېږم مرګ هم زما لوري ته نه راځي تر هغې ورځې چې زما وار نه وي راغلی او پر دغه ورځ که زړور وم یا وډار شم یا به هم مړ شم. پوه شوم چې هورمهوب څنګه خبرې کوي او د دې چاره علت چې مرګ د هغه لوري ته نه ورځي دا ده چې دی جرأت لري او بختور سرتېري هغه وي چې جرأت لري او د هغوی طالع هم د دوی همدا جرأت دی. هغه سرتېري چې جرأت نه لري طالع هم نه لري او په جنګ کې به لومړنی کس وي چې وژل کېږي. د لوټمار او د ښکلو امیلونو او مېرمنو د ترلاسه کولو ارمان به بلې دنیا ته یوسي. له هغه وروسته زه له هورمهوب څخه جلا شوم
او لاړم چې لږ ویده شم. ورځ 9:30 شوې چې له خوبه پاڅېدم. ومې کتل چې زموږ سرتېري ساتېري کوي او د نښو په ویشتلو بوخت دی. د دوی نښې د خبریانو هغه سرتېري ول چې علاج یې نه کېده او دوی پوهېدل چې دغه سرتېري د مریتوب لپاره هم نه په کار کې، نو هغه خرڅولی هم نه شو. پر دغه ورځ او په بله شپه زموږ سرتېرو له خبري ښځو سره ساتېري کوله او څو مېرمنو د دې لپاره چې زموږ د سرتېرو لاس ته ورنشي په خپلو اوږدو څڼو یې ځانونه ووژل. پر درېیمه شپه د هغو مصري او خبري سرتېرو د مړیو بویونه چې په بیدیا کې پراته ول د زغملو نه وو او تر سهاره مو د شغالانو او ګیدړانو له شور ماشوره خوب نه وکړه چې د مړیو په خوړلو لګیا ول. ورمحوب ته مې وویل که په دې بیدیا کې وځنډېږو ټول به د مړو د بویونو له امله ناروغان شو. ورمحوب موافقه وکړه چې لښکر له هغې بیدیا وخوځوي او سخت ټپیان د ګاډیو په وسیله اورشلیم ته واستوي. هغه وویل له دې امله چې خبریانو د تېښتې په وخت خپل خدای له ځان سره وړی دی او زموږ د کشف مامورین وایي چې هغوی همدلته نږدې دي، نو باید زه ولاړ شم او د هغوی خدای ترې واخلم. پر بله ورځ له دې وروسته چې سخت ټپیان مو اورشلیم ته وخوځول، ورمحوب له یو شمېر ګړندیو ګاډیو سره حرکت وکړه او زه هم له ځان سره کېنولم او ویل چې غواړم تا په خپل جنګ کې شریک کړم چې پوه شې څنګه د پاتې خبریانو پوځ په خاورو وموښم. تا خپل جنګ کې شریک کړم چې پوه شې څنګه د پاتې خبریانو پوځه په خاورو وموښم. کله چې موږ خبري پاتې شونې راګیر کړل، هغوی سندرې ویلې او هغه څه چې دوی سوري له خلقو او کروندګرو اخیستې دي مخته کړې او دوی ورپسې روان وو. موږ لکه توپان پرې نازل شو او تر دې وړاندې چې دوی د ځان دفاع وکړي، زموږ ګاډیو ځوانانو او بوډاګان لاندې کړل او د هغوی هډوکي ورمات کړل. مصري سرتېرو ته چې به هر څوک په ګوتو ورغلل وژل به، ان تر دې چې نورو د ځان له ویرې خپل څاروي او خواړه پرېښودل او وتښتېدل. ورمحوب امر وکړ چې په بیدیا کې خواره شوي پسونه او غواګانې راټولې کړي. بیا د خبریانو خدای له ځمکې پورته کړه او بیرته ستانه شو او له ټول لښکر سره د اورشلیم پر لور روان شو. ورمحوب په لومړني تمځای کې د خبریانو خدای د سرتېرو په وړاندې ټوټه ټوټه کړه او سرتېرو خوشحالۍ کولې ځکه چې پوهېدل نور خبریان خدای نه لري او تر بل هر وخته ډېر بېوزله شوي دي. تر هغه ځایه چې زما یادېږي خبریانو خپل خدای چې له لرګي جوړ شوی و یهود دا یهوه بلله. کله چې زه اورشلیم ته ننوتم حیران شوم چې ولې ډېر شمېر هغه سرتېري چې ما یې درملنه کړې وه مړه شوي دي، په داسې حال کې چې پوهېدم د هغوی ټپونه خطرناکه نه دي او روغ به شي. د دې موضوع راز وروسته ماته څرګند شو او هغه دا و چې د هورمحوب د امر پر بنسټ ټول لوټ شوي شیان یې اورشلیم ته راوړل او له غلامانو او وینځو سره یو ځای وپلورل. هر څومره سره سپین او نور شیان چې دغه کسانو له خرڅلاو ترلاسه شول پر سرتېرو یې وویشل. له دې کبله چې یو شمېر سرتېري مړ شوي ول، نو د ژوندیو سرتېرو ونډه ډېره شوې وه. د لښکر د څارویو د وښو او خوړو مشر یعنې لوجستیک مشر چې له ما سره ملګری شوی و وویل په هر جنګ کې داسې کېږي، سرتېري د دې لپاره خپلو ژوبلو ملګرو ته اوبه او خواړه نه ورکوي او غواړي چې مړه شي. هر څومره چې د سرتېرو شمېر کم شي، نو له جنګي غنیمتونو څخه ډېر څه ترلاسه کولی شي. د سوریې ډېر شمېر سوداګر په اورشلیم کې غونډه شوي ول او د جنګ غنیمتونه یې واخیستل. هر سوداګر یو شمېر داسې ښځې له ځانونو سره راوستې وې چې ځانونه یې ارزانه خرڅول او زموږ سرتېرو به سره او سپین ورکول چې څو شېبې له یوې ښځې سره تېرې کړې. له سهاره تر بېګا او له بېګا تر سهاره په اورشلیم کې د تنبور، دایرې، سورني او تبلیغ غږونه اورېدل کېدل او شراب څښل کېدل. مصري سرتېرو شراب څښل او له هغو ښځو سره به ساتېري بوخت ول چې ځانونه یې ارزانه خرڅول. کله خو به د نشه یي سپاهیانو ترمنځ سخت جنګ ونښته، یو د بل په سینو او خېټو به یې چړې وټومبلې او پر ګروزونو به یې یو د بل ککرۍ ورماتې کړې. په دې وخت کې د مصر د لښکرو مشر هورمحوب څو تنه اپوټه په دار وځړول، خو سره له دې به هره ورځ شخړې کېدلې او هره ورځ به یو شمېر سرتېري په دار کېدل، سره له دې چې سرتېرو به په دار شوي خپل ورانکاره ملګري لیدل، خو عبرت به یې نه اخیسته. تر هغه چې په دنیا کې شراب، سره، سپین او ښځه وي او ځینې نشه کسان په سرو او سپینو
یا د ښځو په سر له یو بل سره اختلافات پیدا کوي حتما جنګ کیږي، یو شمېر پکې وژل کیږي او یو شمېر هم قاتلینو په توګه باید په دار وځړول شي. سپاهیانو چې به په لوټمار کې څه ترلاسه کړي ول ټول به یې په شرابو او ښځو خندل او بایلودل. مصري افسرانو هم د سرتیرو په شان خپلې ونډې په شرابو او ښځو ولګولې، خو په دې توپیر چې افسرانو به له هغو سره لیوالتیا نه درلوده چې ځانونه ارزانه خرڅوي. دوی به هغه ښځې خوښولې چې ځانونه به یې ګران خرڅول، ځکه هر څومره چې ښځه ښایسته وي نو بیه یې ډیره وي. د پوځ په افسرانو کې یوازې خونم هوب و چې ښځو ته یې توجه نه کوله. زه د هغه دې کلک هوډ او پاک لمنۍ ته حیران شوم، په داسې حال کې چې هورم هوب ځوان او ښکلی و او هره ښځه که ګران بیه او یا ارزان بیه وه په ډېرې خوښۍ د ده خور کېدله. هورم هوب له لوټل شوي شیانو او مریانو استفاده ونه کړه او په بدل کې له سوداګرو څخه خپله ونډه واخیسته. د ده استفاده په دې ډول چې کله معاملې ختمې شوې او سوداګرو مریان او نور توکي وړل نو هورم هوب ورته وویل هر سوداګر باید د پیرودلو توکو لسمه برخه د امنیت د ساتلو د بیې په توګه دته ورکړي. هورم هوب سوداګرو ته وویل په ټول هغه وخت کې چې تاسو معاملې کولې یو سرتیري یا د ښار اوسیدونکي جرأت ونه کړه چې ستاسې شیانو یا مالونو ته لاس وروړي، ځکه چې زه شپه ورځ خبر وم چې څوک ستاسې سره او سپین او مریان غلا نه کړي. که زه نه وای تاسې له دې ځایه خپله شتمني او مریان نه شوی لیږدولی، بلکې مستو او خونړیو سرتیرو تاسې هم وژلی. دغه خبره سمه وه او هورم هوب داسې امنیت ټینګ کړی و چې د سوداګر یوه کړۍ مس هم ورک نه شول. سوداګر پوه شول که په خپله خوښه 10 سلنه برخه ورنه کړي ممکنه ده ټول شیان یې له منځه لاړ شي. نو له همدې امله یې هورم هوب ته خپله برخه ورکړه او خپل شیان او ځانونه یې روغ رمټ اورشلیم څخه وایستل. د جګړې له پای ته رسېدو سره زما دنده هم پای ته ورسېده. هورم هوب ته ورغلم چې له هغه سره خدای پاماني وکړم او ازمیر ته ستون شم. هورم هوب د خدای پامانۍ په وخت کې ما ته وویل چې پرون له یو پاپیروس یعنې مصري کاغذ سره د فرعون له لوري یو قاصد راغی او فرعون په دې لیک کې ملامت کړی یم چې ولې مې وینه بهولې او خبریان مې وژلي دي. زه غواړم فرعون ته ووایم د چې خپل خدای ته سندرې ویلي او تصور کوي چې مصر او سوریه په مینې، سوله غوښتنې او له خپلو امنوعاتو سره په محبت اداره کولی شي. پر یو کلي او باندې د خبریانو حمله نه ده لیدلې. که وګوري دغه قبایل څه ډول چې په کلو او باندو حملې کوي، نارینه او ماشومان وژني، له ښځو یې د ارزان بیه ښځو په څېر ګټه اخلي او بیا یې د وینځو په توګه پلوري، نو ما به نه ملامتوي. پوهېږې چې ځمکه په مینې، محبت او سوله غوښتنې سره نشي اداره کېدی، ځکه شونې نه ده چې یو څوک وس ولري او یا وژنې او لوټمارۍ ته اړتیا ولري او د دا کار ونه کړي. یا پیاوړی سړی چې د نورو د وژلو او د هغوی د سرو، سپینو او ښځو د اخیستو توان لري، یوازې یو وخت دغه کار نه کوي او د هغه وخت چې د شتمنۍ او ښځو ته اړتیا ونه لري. اوس به زه خپل سرتیري مصر ته لیږدوم او باور یم چې فرعون به راته وایي چې خپل سرتیري رخصت کړه، خو زه به یې رخصت نه کړم، ځکه چې په مصر کې یو روزل شوی او د جنګونو تجربه کار پوځ دی چې هغه هم زما پوځ دی. ما ورته وویل آیا تصور کوي چې مصر به یو لښکر ته اړتیا ولري، ځکه چې مصر دومره پیاوړی او بډایه ده چې هیڅ دښمن نه لري او له همدې کبله اړ نه ده چې کوم تکړه پوځ ولري. هورم هوب وویل د مصر په شان هیواد چې د سوریې لسګونه پاچاهانې تر ولکې لاندې دي یو پیاوړي پوځ ته اړتیا لري چې د پاچاهانو ترمنځ سوله وکړي. ما په دې وروستیو کې اورېدلي چې په سوریې کې د امورو پاچا د سورلیو او اسونو په راټولولو او د جنگي ګاډیو په جوړولو بوخت دی او داسې ښکاري چې د بغاوت نیت لري. ما وویل زه دغه پاچا پیژنم او مخکې مې ورته غاښونه معالجه کړي ول. هغه زما ښکلې وینځه ولیده او هغه یې خوښه شوه. ما بیا دغه وینځه هغه ته ورکړه او بې ښځې پاتې شو. هورم هوب وویل سینوها ایا ته چمتو یې چې له ما سره مرسته وکړې، یعنې زما لپاره یو ستر سفر وکړې؟ زه به په بدل کې چې څومره زر غواړې درکړم. ومې پوښتل ولې غواړې زه مسافرت وکړم؟ هورم هوب وویل ته یو ډاکټر او آزاد سړی هر چېرته تللی شي او له دې کبله چې طبیب یې ټول په تا اعتماد کوي او زه په دې هم پوهېږم چې په بابل
او هاتي کې مصري ډاکټران تا ته ډېر درناوی کوي. زه چې د مصر د لښکر قمندان یم باید په دې پوه شم چې د نورو ملتونو په تیره بیا د هاتیانو او بابلیانو جنګي وسله څه ډول ده. د هاتیانو او بابلیانو د وسلو په هکله وحشتناک خبرونه را رسېږي. ما اورېدلي چې هاتیان خپلې تورې او نیزې له یو توربخن پلیز څخه چې اوسپنی بولې جوړوي او څوک نه پوهېږي چې دوی دغه پلیز له کومه ځای راوړی دی. د هغوی له تورو او نیزو څخه د هغوی جنګي ګاډي خطرناکه دي. اورېدلي مې دي چې هغوی خپلې جنګي ګاډۍ له همدې اوسپنې جوړوي او دغه ګاډۍ دومره کلکې دي چې کله زموږ په مسي ګاډیو لګېږي نو د لرګیو په شانې ماتوي. د دغې اوسپنې او نورو ملتونو د وسلو او ګاډیو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره تر تا بل وړ کس نشته. له دې کبله چې ته ډاکټر یې او هر چېرته تللی شي. بابل نړیواله ژبه دې هم زده ده. له هر چا سره خبرې کولی شي او هیڅوک دا خیال نشي کولی چې ته یو پوځي جاسوس یې. ځکه څوک دا تمه نه کوي چې یو ډاکټر دې په پوځي مسایلو هم پوه شي. له دې پرته ته ډېر هوښیار او ځیرک یې او پوهېږي چې زما څه ډول معلومات پکار دي په داسې حال کې چې نور عقل او شعور نه لري. او کله چې فرعون هغوی د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لیږي یوازې د بابل د پاچا د ګیري او د هغه د ښځو په هکله فرعون ته معلومات راوړي. خو ته به په نورو هیوادونو کې دا معلومات راټولولی شي چې څومره سرتیري لري او د سپاهیانو وسله یې څه ډول ده. دغه راز ته معلومولی شي چې اوسپنه څه ده او څه ډول ترلاسه کیږي. آیا جوړیږي که د مس په شان له ځمکې څخه ترلاسه کیږي. ته په دې هم پوهېدی شي چې د نورو ملتونو جنګي قدرت څومره دی او د دغو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په مصر کې له ما سره یو ځای شي او هغه څه چې ترلاسه کړي دي ما ته به یې ووایې. ما وویل هورم هوب زه به بیا مصر ته ستون نه شم. هورم هوب وویل تېروتنه کوې. هغه څوک چې د نیل اوبه وڅښي له مصره زړه نه شي کولی. ستا دا خبره ما ته د مچانو د بنګېدا په شان ښکاري او راته مهمه نه ده ځکه چې پوهېږم حتما به یوه ورځ مصر ته ستون شي. که ته موافقه وکړې چې د نورو ملتونو د پاچاهانو پوځ وسلو او پوځي زده کړو په هکله ما ته معلومات راوړې زه به ستا له دې معلوماتو ډېره استفاده وکړم ځکه چې زه هیله کوم ستا له دغه معلوماتو څخه د مصر د ترقۍ او د نورو پاچاهانو د مهارولو لپاره استفاده وکړم. نن سبا هغه ځای چې مصر باید درلوده نه یې لري. په داسې حال کې چې د مصر ملت تر ټولو غوره ملت دی. خدایانو د مصر ملت ته د دې لپاره تر نورو ملتونو لوړوالی ورکړی چې د هغوی مشري وکړي. خو پخپله مصریان د ټنبلۍ له کبله نه غواړي چې له دغو ګټو استفاده وکړي. زموږ فرعون د دې لپاره چې د نور هیوادونو ته لښکرې ولیږي د یو خیالي خدای د وسوسو له امله له انسانانو سره د مینې او سولې خبرې کوي. کله چې هورم هوب دغه خبرې کولې ما ورته ځیر ځیر وکتل او احساس مې وکړ چې هغه زما په نظر ډېر ستر شوی دی ځکه تر هغه چې یو څوک لوړ استعداد ونه لري داسې افکار نشي درلودلی. زموږ هر شی زموږ د افکارو زیږنده وي. هغه کسان چې لوړ فکرونه لري او چمتو وي چې خپل افکار په خپل وخت عملي کړي یو ستر انسان دی. له همدې امله مې هغه ته وویل هورم هوب تر اوسه پورې ما یوازې یو تکړه جنګي کس بللی او خیال مې نه کو چې د هیواد د اداره کولو توان هم لري. خو نن په تا کې دغه استعداد ګورم چې ښایي فرعون هم ونه لري. هورم هوب وویل آیا حاضر یې ما خپل مشر وبولې او خپل مقدرات زما له مقدراتو سره اړوند کړي؟ و مې ویل هو چمتو یم. هورم هوب وویل سینوها ته به له نن نه وروسته په نورو هیوادونو کې زما غوږ او سترګې او زه به ستا په وسیله د پردیو ملکونو له حالته خبرېږم. که ما ترقي وکړه او سترو مقامونو ته ورسېدم دا به په دې ترقۍ او نیکمرغۍ کې له ځان سره شریک کړم او که مې ترقۍ ونه کړه او اپوټه مې موقف ټیټ شو بیا به هم تا ته تاوان ونه کړي ځکه چې د پخوا په شان به یو ډاکټر یې او د طبابت په وسیلې به سره او سپین ترلاسه کولی شي. زما باداري او ستا نوکري شونې ده ستا لپاره ډېرې ګټې ولري خو تاوان به ونه کړي. بیا هورم هوب زما له تمې ډېر سره زر راکړل. یو سرتیر ته یې دنده وسپارله چې ما ازمیر ته ورسوي چې په لاره کې څوک زما شته لوټ نه کړي. کله چې ازمیر ته ورسېدم خپل سره زر مې څو شرکتونو ته ورکړل او په بدل کې مې
د مټې خاورې څو لوحې واخیستې چې په اور پخې شوې وې او په دغو لوحو هغه طلاګانې لیکل شوي چې ما شرکتونو ته ورکړي وې. له ما پرته بل څوک نشي کولی دغه سره زر په بابل یا حتی هیواد کې ترلاسه کړي، او که غلو دغه لوحې هم غلا کړې وې د هغوی لپاره ارزښت نه درلود. بله دا چې ما هم تاوان نه کوه، ځکه چې بیرته به ستون شم او هلته به له شرکته نورې لوحې واخلم. زه تصور کوم چې د پخوانیو او وحشي پیرونو په پرتله زموږ د وخت یو ګټه دا ده چې موږ ډیره طلا د دغو لوحو په بڼه لیږدولی شو او مجبور نه یو چې خپله ټوله طلا ولیږدو چې د غلو تمه ورته پیدا شي او هغه څه چې لرو او یا ټول عمر ګټه رانه یوسي. پای.